د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. څنګه چې تاسو به په سرخط کې لیدلي د نن موضوع چې د پنجاب ریاست نظامي یرغلونه پر پښتونخوا، په دې باندې به در سره خپل نظرونه هم شریکوو. ما سره دلته یوه ویډیو ده، دا هم د خپرومه، تاسو به خپله وګورئ. بلکې یو نه دوه دي، لنډې ویډیوګانې دي، ځکه چې نظامي یرغلونه شروع کړي دي په پښتونخوا په ځینې سیمو باندې د پنجابي ریاست. نو لومړی به دا ویډیو وګورئ، بیا به وروسته زه بله ویډیو ښکاره کوم. لدی کلی کډوړه مارا منتنګ لبدم نیو هر ورځ په وګړه ما دا ویډیو به بیا وروسته لږ پرېږدو. زه اول په هغه ویډیو خبرې وکړم. لومړی خو داسې کار دی که تاسو ملګرو په پښتونخوا کې یو څو ورځې دمخه هلته هغه سیلاب چې راغلی و، هلته هغه تقریبا 19 کسان هغه اوبو ویوړل او هغه د منځه ویوړل. مګر دغه هلیکاپټرې چې اوس د پښتونخوا په قبایلي سیمو باندې بمباري کوي، نه هلته مرستې له خو نه راځي، مګر همدا د پښتنو بمبار ته د پښتون وژنې دپاره اوس په دغه پښتنو په سیمه باندې ګرځي او بمونه پرې غورځوي، هلته ښوونځي د منځه وړي. او دا تقریبا دا 2-3 ورځې کېږي دغه نظامي عملیات چې دی هغه دغه د پنجاب ریاست پیل کړي دي د پښتنو خلاف. زه دا ویډیو هم درسره د کومه لنډې دي، خو هسې دغه به ښکاره کړو ځکه یو باجوړ کې ده او په دې ویډیو کې ځینې شیان دي چې بیا زه د خپله د پښتونخوا هغه ځینې غلام ذهن ګلخانان چې دي هغې ته بس دا ور ښکاره کړم چې په دغه ټانکونو او موټرو کې څوک ناست دي، پنجابیان دي، تور که نه خپله پښتانه دي. فایرینګ کوي ګوره، ښه ګوره فایرینګ دی، ګوره ګوره هغه سکول دی، دا ښوونځی دی. دا د پښتونخوا ښوونځی ویشتو درشه لکه درشه ویډیو راغله ویډیو راغله لکه نو د سکول کې څه دي چې دی ولید ولی دې کې سړی پروت دی. خپله ویډیو وګوره، دا مختلف قسم او دغه موټرو کې چې ناست دي دا ټول پنجابیان دي. په طریقه باندې ډز شروع کا، په طریقه باندې او امر مې د کرامت او لکه الله حرام دا یو ښه کار دی او همدغه پنجابیانو باندې هغوی هم الحمدلله الحمدلله دغه یو ښه کار مې پکې ولیدو چې دیو کې پښتنو کې ماشاءالله هم غیرت شته او ځینې پښتانه چې دي نو هغه ورسره جنګېږي. دا همیشه د پنجاب ریاست داسې یوه دوسیه جوړوي، داسې یو سیستم جوړوي چې څه رقم وکولی شي چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دوی همیشه دغه فوځي عملیات وکړي او دغه ځای وسایلو باندې قبضه وکړي. او د دوی لومړی دغه هیله دا وي چې داسې یو حالات برابر کړي چې دوی هلته دغه فوځي عملیات شروع کړي یا یې پیل کړي. هغه ځکه چې دوی غواړي دغه ځای دغه د پښتنو یو خو پښتون وژنه وکړي په بلوچستان کې د بلوچانو وژنه وکړي یا نسل وژنه یا جنوساید چې ته موږ په انګلیسي کې وایو. نو دغه چې دا همیشه دوی غواړي د پښتنو وکړي چې کله پښتانه د خپل حق دپاره ودرېږي او هغوی په دې پوه شوي دي چې دغه پنجاب فوز یا ریاست چې دی دا د پښتنو سره ظلم کوي او پښتانه یې دلته غلامان کړي دي، محکوم کړي دي. نو د دې خلاف باندې هغوی چې کله لاریونونه مظاهرې پیل کړي او نورو پښتنو ته دا پوهاوی ورکړي پښتون ولس ته یعنې چې پنجاب دلته یو واکمن قوم دی او راغلی دی د څو لسیزو راهیسې په موږ باندې ظلمونه کوي. د هغه ځای نه پنجابیان راځي دلته پښتانه وژني، د پښتانه وهي ټکوي، تلاشیګانې وله کوي، زنانه وله تلاشي کوي او خپلو منطقو ته هم ځینې وخت کې نه پرېږدي، خاص کره قبایلي سیمې کې چې کوم پښتانه وي. نو دا چې دی دا داسې به و لکه پخوا به چې انګریزان کومه سیمې به یې ونیولې د هغوی سره به یې دغه ظلمونه کول. اوس چې دی ځکه دا همیشه هغه قومونه چې مستعمرې جوړوي بیا هغه مستعمرو سره خپل همدغه رقم ظلمونه کوي او هغوی همیشه د غلامۍ ساتلو په خاطر باندې ته ډېر ظلمونه کوي چې خلک سر پورته نه کړي، چې هغوی کې یو خودي پیدا نه شي. دوی همیشه دومره رټي او دومره مظلومه کوي چې همیشه دوی په غلامۍ کې پاتې شي، په هغه روحي ډول باندې دوی کله راپورته نه شي او کله خپل حقونه غواړي. بیا چې هغه لږ هم کله همدغه رقم بیا دغه ظالم ریاستونه چې بیا هغه لږه مینه هم ورکړي هغې ته هم بیا هغه د
محکوم ولس چې هغه ته ډېر خوشحاله وي او هغه بیا داسې فکر کوي چې زموږ خلاف باندې ظلم نه دی شوی. نو ظلم روان دی د پښتنو او بلوچو په ضد باندې د څو لسیزو راهیسې. په دې کې ډېر پښتانه هغه پښتانه چې د ظلم په مقابل کې ولاړ وو، لکه ګیلمن وزیر شو، داوړ شو، د هغې نه مخکې او وروسته نور هم ډېر زیات دا نه اولني دي او نه به وروستني هم دغه شانته قربانیګانې ورکړي د خپلې خپلواکۍ او ازادۍ په خاطر باندې. نو انشاءالله تعالی ګیلمن دپاره به وروسته نورې ویډیوګانې جوړوو، خو ما نن دغه د پنجابي ریاست چې کوم دغه نظامي پوځي عملیات شروع کړي دي د پښتونخوا د پښتنو پر ضد باندې، نو ما غوښتل په دې باندې تاسو سره دغه ځینې لنډې ویډیوګانې دغه کړمه. او ځکه دغه یو پالیسي داسې جوړه کړې ده چې همیشه لومړی خپله ځینې وخت کې دوی داسې هم کوي چې خپل فوز کسان په خپله ووژني، هغه د منځه ویسي چې بیا دوی ته هغه لاره برابره شي چې بېرته د پښتنو په سیمه باندې یو قسم دغه پوځي عملیات شروع کړي او هغوی مجبوره کړي چې د خپلو کلو نه، د خپلو بانډو نه، د خپلو سیمو نه ووځي او نورو ځایونو ته مهاجر شي یا هجرت وکړي. نو ځکه دا کار یې همیشه کړی د پښتنو سره دغه ظلمونه به روان دي او دا به پای مومي تر څو پورې هغه وخته پورې چې پښتانه د لوی افغانستان طرف ته لاړ نه شي او ځان خپلواکه نه کړي. نو ځکه دغه به د دې ظلم نه خلاصېږي. نو پښتنو ته پکار دا ده که دوی غواړي چې دا په دې نه کېږي چې موږ صرف یوازې خبرې وکړو، دې دپاره عملي میدان ته راوتل پکار دي او هغه به داسې چې موږ لومړی باید ټول پښتنو کې دا شعور پیدا کړو چې دوی محکوم دي او د دوی دغه خاوره چې دا د پنجاب په حاکمیت کې ده. او ځینې وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله کله دوی په دې باندې ویاړ کوي چې پاکستان یو اټومي قوت دی پښتانه. نو پښتانه باید په دوی باندې موږ ورته همیشه دا خبره کوو چې صحیح ده چې اټومي قوت دی خو پنجاب دی، نو تا سره خو نه واک شته، نه در سره د چلولو واک شته، نه در سره د هغه چې څه باید دوی وکړي نه در سره هغه واک شته دی، نه د فوز کې ته کوم چندان کوم حیثیت لري. نو که یې خو د پنجاب سره دی، داسې خو پخوا انګریزان دغلته وو په هغه وخت کې د دنیا لومړنی طاقت په هغه وخت کې په نړۍ کې. نو بیا خو که داسې وي خو هغوی خو ما څه درلودل، نو ولې دغه پښتنو او دغه نورو قومونو ځان ته ازادي غوښتله، دې په خاطر یې غوښتله چې هغه د هغوی نه وو. نو داسې که اوس که پنجاب اټومي قوت وي، که هر څه ولري ستا نه دي، پښتنو ته موږ هم دا خبره کوو چې ته هلته یو محکوم غلام یې. نو که بادار هر څه ولري هغې کې خو د غلام هیڅ حیثیت نه وي او نه پکې هغې کې نه د فیصلو حیثیت وي، نه پکې شی نه. فقط غلام دا کار کوي چې ورته بادار ووایي چې په دغه ځای ورځه، دا به ورځي، بل هیڅ هم دغه نه لري. نو دا داسې دی لکه چې د غلام او د بادار قصه ده. نو دوی په پردو شیانو باندې پښتانه افتخار یا ویاړ کوي، په دې د خوشحاله دي پاکستان یو قوت دی او پاکستان فوز په دنیا کې 11 یا 12 نمبر دی، خو که د پنجاب دپاره دی نو چې هغه څومره قوي فوز خو ما عمره ستا غلامي به غځېږي او ته به نور محکوم کېږي او ته به دلته غلام پاتې. نو ځینې دا شیان دي دا هغه ځوانانو ته دوی ورکړي دي او دلته دې میډیا کې چې دی لکه د طارق پټان غوندې دغه شانته خلک هم راځي، هغوی دا خبرې کوي، کله ورته د پاکستان دغه ستاینې کوي، د هغې دپاره لکه زنده‌باد چغې هم وایي او داسې ورته معرفي کوي دا یو قوتمند دی او پاکستان قوتمند دی او دوی ځان ته پاکستانیان وایي. داسې فکر کوي چې د پاکستان قوتمند شو، قوي شو، ښه شو، نو دوی هم پکې ښه دي. خو هغه لکه دغه خلک چې دي نو دا د تر څو پورې چې پښتنو ته د پوهاوی ورکړي، هغوی ته ښه شعور ورکړي، د خپلواکۍ شعور ورکړي، هغوی نور هم خودي ته اخلي، غلامان کوي، محکومیت طرف ته وایي. نو زمونږ دا کوم کار یا کوښښ چې زمونږ وي چې مونږ بېرته دغه پښتانه په دې باندې پوه کړو. نو مونږ چې دا کوم پروګرامونه کوو دي کې اکثره د پښتونخوا خلکو دپاره خو مونږ د ګیلمن هغه ترین هم را روان دی، په هغې په اړه باندې به راتلونکي کې پروګرامونه جوړوو د خیر سره یو 2 ورځې. لکه دې باندې مخکې یو ورځ که ستاسې فکر وي مونږ په دې هم خبرې کړې وي، هغه لاریون ته چې مونږ تللي وو مونږ په ورځ باندې مو ویلې نه چې سړی د خپل قوم سره ودرېږي او هغه بیا په شهادت ورسېږي، د خپل قوم دپاره او د ظالم خلاف باندې ودرېږي، هغه صحیح ده د دې دنیا نه خو سترګې پټې شي، خو همیشه د خپل ولس په فکر ذهن کې همیشه ژوندی او همیشه به یادېږي. مګر هغه د قوم کوم غړی چې د پردو سره اغیارو سره ودرېږي او بېرته د هغې په طرف کې د منځه ځي، هغه همیشه د لږ وخت دپاره هغه دښمن یادوي، ځکه دې په خاطر یادوي چې د هغې دپاره هغه خپل ژوند قرباني کړی، مګر خپل هغه ولس کې چې دی هغه د ولس خپله دغه ولس هیرو هغه نه وي او نه د هغې آیډیل وي، هغه نو بیا خپله د منځه ځي، همیشه غلامان چې دي هغه خپله بې ورکېږي او که څوک یادوي بیا په بد نوم باندې یادېږي. نو ګیلمن صحیح ده له دې دنیا نه خو لاړ، خو د هغې یادونه، د هغې هغه کړنې، د هغې هغه د ظلم خلاف د هغې هغه غږ، د هغې هغه د ولس دپاره چې څومره زحمتونه وګالل، هغه همیشه د ټول ولس
د یاد نه ځي، همیشه به یادي، همیشه به ګیلهمندم زمونږ د ټولو زمونږ او ستاسې د پښتنو به همیشه به یادوي، لکه څنګه چې دغه نور احمدشاه بابا او دغه نور زمونږ او ستاسې تاریخي شخصیتونه یادېږي. داسې دا هم یو شخصیت د خپل قوم دپاره د خپل ځانه تېر شو، همیشه په زندان کې چې و ډېرې سختې او هغه کوم تکلیفونه چې هغې تېر کړي دي بل یو څوک به هم تېر نه کړي، ځکه دا دغه د پنجاب فوز دغه وهل او ټکولو ته ډېر کم خلک دي چې هغه مقاومت کوي او ودرېږي او د خپل هغه نظریې هغه فکر څخه نه اوړي، چې په هغې کې یو زمونږ او ستاسې ګیلهمند هم و. نو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به په ګیلهمند باندې نور هم ډېرې خبرې کوو. موږ او تاسې څه کوي بلکې ټول ولس باندې هغه ګران دی، د هغې دپاره چې چا کوم لکه د هغې هغه شاعري چې چا ویلې ده هغه په خلکو باندې ګران دي، هغه که څوک یادوي هغه هم بېرته ولس ته ګرانېږي. ځکه او دغه پوهاوی چې دی دغه د پي ټي ایم په نوم باندې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم هغه ګوند راوټوکېدو او هغه غږ پورته کړو د پنجاب د فوز د ظلمونو خلاف، نو هغې کې به همدغه شانته ځوانان را پیدا شول او دغه مبارزې پر مخ باندې ویوړله. نو انشاءالله تعالی دغه کوم پوهاوی چې دی دا به همیشه دغه ټول نور پښتانه چې دي دا به یو بل ته ورکوي او دغه د پنجاب دغه کوم ظلمونه چې دي د دې یادونه به کوي هغې ته او د دوی ظلمونو خلاف باندې به غږ پورته کوي. انشاءالله تعالی لوی افغانستان به جوړېږي، خو وخت نیسي، یو څه وخت به هم نیسي، یو څه قرباني به هم غواړي، ځکه بې قرباني او د بغیر د وخت نه یو کار ته سړی نشي رسېدلی. خو انشاءالله تعالی مهم شی پکې پوهاوی دی، ځکه چې پښتانه په دې پوه شي چې دوی غلامان دي. موږ همیشه دا یوه خبره کوو، ځکه همیشه دا خبره کوم که هر څومره پاکستان پیاوړی کېږي او څومره پر مخ باندې ځي دې کې د پښتون هېڅ ګټه نشته دی، د پښتون پکې سراسر تاوان دی او نه دا کوم د ستاینې کار دی، ځکه چې یو غلام به د خپل بادار څه ستاینه وکړي، خو صحیح ده که پاکستان هر څومره مخکې ځي نو پښتون خو پکې هغه حیثیت او هغه ګټه نه لري، لکه څومره چې دلته واکدار هم هغه پنجاب دی، واک هم د پنجاب دی. که د نظامي لحاظ هم قوي کېږي واک به د پنجاب سره وي، د اقتصادي لحاظ هم قوي کېږي واک به د پنجاب سره وي، او دغه سیاستونه هم چې دي دا هم ورته پنجاب برابروي. نو موږ همیشه خو دا خبرې کړي دي، خو ډېرو پښتنو ته نه رسېږي. الله دې وکړي چې دوی ته ورسېږي، ځکه کله کله موږ په میډیا کې چې دوی اورو او دوی د پاکستان ستاینه کوي یا په هغې باندې ویاړ کوي، نو په هغه وخت کې داسې څوک نه چې دا خبره ورته وکړي که ته صحیح ده پاکستان به ویاړ کوي، نو ته خو پکې هغه حیثیت نه لري. دا د پنجاب دپاره ویاړ دی چې هغه هلته حاکم دی او ستاسو ټولې مستعمرې هستئ، که سیندیان دي که بلوچان دي که پښتانه دي. یو بنګالیان چې هغه دغه استعمار نه ځان خلاص کړو او ځان اتحادات کړو، خپلواک شولو. اوس بهرنۍ پالیسي، خپله داخلي پالیسي، خپل اقتصاد هر څه په خپل کنټرول کې دي، خپله ژبه واکمنه ده په خپله خاوره باندې، خپل قوم واکمن شو. نو دا چې دی پښتانه چې دي دا په دې باندې ډېر پښتانه پوه دي، خو ډېر پښتانه ناپوه هم دي او په دې نه پوهېږي، پردي ویاړونو ته دا زنده باد چغې وایي. ډېر پښتانه دي چې د قائد اعظم په خاطر، د علامه اقبال په خاطر باندې او داسې د نورو پنجابي مشرانو په خاطر باندې خپل پښتانه مشران کنځي، هغوی پسې پروپاګانډه کوي، هغه همیشه بد رد یادوي. همدغه سوشل میډیا کې هم دا روان دي.